لنډ، تازه او مهم خبرونه. بشري حقوقو کمیسیون. طالبان او نامعلوم کسان په تیره یوه میاشت کې 7 ښوونځي سوځولي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان کال د تیرې سرطان میاشتې له 25مې تر اوسه پورې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او نامعلومو کسانو له لوري 7 ښوونځي سوځول شوي دي. له یاد کمیسیون څخه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دا ښوونځي په تخار، بادغیس، فاریاب، بلخ، غزني او میدان وردګ ولایتونو کې سوځول شوي دي. بهرنیو چارو وزارت د ترهګرو پر وړاندې د پاکستان وروستي اقدامات ستایو. بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له لوري د طالبانو او حقاني شبکې پر یو شمېر رهبرانو لګول شوي بندیزونه یو مهم پرمختګ بللی او هغه یې ستایلی دی. د یاد وزارت ویان ګران هیواد په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې دوی د پاکستاني حکومت له لوري د ملګرو ملتونو قراردادونو پر بنسټ د طالبانو او حقاني شبکې پر یو شمېر رهبرانو لګول شوي بندیزونه ستایي او دا چاره له ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې یو مهم ګام بولي. روغتیا وزارت هیواد کې د کرونا 46 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د کرونا وبا 46 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. له دې سره پر یادې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 13,999 ته رسېدلی دی. د یاد وزارت په خبره په همدې موده کې پر کرونا اخته 2 تنه مړه شوي او 221 نور بیا بیرته روغ شوي دي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه له کرونا د مړه شویو کسانو ټولو شمېر 1378 ته او د بیرته رغېدلو هغه بیا 28,211 ته لوړ شوی دی. یاد وزارت یو ځل بیا پر هیوادوالو غږ کړی دی چې د کرونا وایرسو پراختیا مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. کابل کې د ناامنیو اوج. امنیه قومندان له دندې لرې شو. د کابل امنیه قومندان له دندې لرې کړل شوی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې هغه په کابل کې د وروستیو ناامنیو غبرګون کې د کورنیو چارو وزارت د وزیر له لوري ګوښه کړی شو. د کورنیو چارو وزارت هم تایید کړی ده چې امان الله واحدي په کابل کې د وروستیو ناامنیو په تیره بیا د خپلواکۍ ورځې د جشن نمانځنې پر مهال د راکېټي بریدونو د کېدو او کمکارۍ له امله ګوښه کړل شوی دی. د خپلواکۍ ورځې د نمانځنې پر مهال پر کابل ښار 14 راکېټي بریدونه وشول. ناټو وایي دوی له افغان پوځ او افغان حکومت خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی سټیفانو له ولسمشر غني سره لیدلی دي او پر یو بیلو مسایلو یې خبرې کړې دي. ایران افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. ایران وایي په افغانستان کې اوسنی تاوتریخوالی د جدي اندېښنې وړ دی او دوی د سولې په برخه کې همکارۍ ته تیار دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی ابراهیم طاهریان په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې افغانستان د پلازمینې په ګډون په ګڼو ښارونو کې تاوتریخوالی او نښتې ډېرې شوي دي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده. د هغه په خبره د دې اړتیا ده چې د سولې مشورتي لویې جرګې پریکړې عملي شي او په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړای شي. کورنیو چارو وزارت فراري جنرال زمری پایکان په کابل ښار کې نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم پولیسو پخوانی قومندان زمری پایکان د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوی دی. نوموړي تیر د وړاندې په فساد تورنو عدلي ارګانونه یې د نیولو امر کړی و خو تر دې دمه به یې پولیس په نیولو نو بریالي شوي. پرون امنیه سرچینو ویلي چې زمری پایکان په کابل ښار کې نیول شوی دی. بلخوا د کورنیو چارو وزارت هم په رسمي توګه د نوموړي نیول کېدو تایید کړی دی. ملګرو دا به زمونږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.